اسلامي امارات ته تازه او بد خبر له اسلامي امارات سره د ازبکستان خیانت. ازبکستان اوه چورلکې امریکا ته وسپارلې. د افغانستان اوه چورلکې د ازبکستان څخه امریکا ته لیږدول شوي دي. د ازبکستان یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د مخکیني افغان پوځ لیږدول شوي اوه بلاک هیک چورلکې امریکا ته لیږدول شوي دي. په واشنګټن کې د ازبکستان په سفارت کې د ازبکستان وسلوالو ځواکونو د 33مې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د دواړو هیوادونو چارواکو د اړیکو پیاوړتیا او د دفاع او امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان او سیمه ییز ثبات په برخه کې د نږدې همکارۍ د ساتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط پر مهال یو شمېر افغان پیلوټانو او نظامیانو ازبکستان ته 46 او تاجکستان ته 18 الوتکې انتقال کړې وې. څو موده وړاندې د ازبکستان او تاجکستان دواړو هیوادونو اعلان کړی و چې یا د چورلکې بیرته افغانستان ته نسپاري او د امریکا پرېکړې ته منتظر دي. بل خوا د افغانستان سرپرست حکومت په وار ویلي چې دغه چورلکې د افغانانو ملکیت ته او باید بیرته ورته وسپارل شي. اسلامي امارات خپل چارواکي له جنجالي بحثونو کې له ګډون څخه منع کړي. د اسلامي امارت ادارې د یو رسمي لیک پر بنسټ د دغې ډلې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند یو ځانګړی لارښود صادر کړی چې ستا اسلامي امارت چارواکي او ملایان په جنجالي مناظرو او بحثونو کې له ګډون څخه منع کوي. د اسلامي امارت د چارو ادارې دا لارښود په کابل او ولایتونو کې د دغې ډلې ټولو ادارو ته لیږلی دی. د اسلامي امارت رئیس الوزرا د دغې ډلې له چارواکو او عالمانو غوښتي چې له هغو جنجالي بحثونو څخه چې د تفرقې شخړې او کرکې خپرېدو لامل کیږي ډډه وکړي.